ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې چې جوړ او روغ یاست. زه مخلص یو ځل بیا د یاران ټیکنالوژي یوټیوب چینل له طرفه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو نن به درته ښیم چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې 15 جی بي او یا له هغه څخه زیات 200 جی بي او نیم سل جی بي میموري کارت د انټرنیټ په ذریعه سره اضافه کړو. نو ستاسو دپاره دا یو ډېر ښه موقع ده که چیرې ستاسو څخه تصویران ویډیوګانې خپل ضروري شیان هر وخت بې ځایه کیږي نو تاسو دا یوه طریقه ضرور وکاروئ. نو ملګرو د دې دپاره چې څنګه کولی شو چې دا موږ پیدا کړو، د دې دپاره د یو اپلیکیشن ضرورت دی چې هغه به تاسو په خپل پلی سټور کې سرچ کړئ. یعنې ملګرو نن سبا په هر موبایل کې ستا او هر څوک هم د دې په هکله معلومات لري، خو په سلو کې بیا 40-40% هېڅ خبر نه دي او نه پوهېږي چې دا څنګه کار دی. نو تاسو به سمپل ډرایو سرچ کړئ په خپل موبایل کې. نو چې کله مو ډرایو سرچ کړ تاسو ته به په اول نمبر کې راوړي. تاسو هم د هغه اول نمبر ډرایو ور ووهئ او ګورم زما څه اپډیټ غواړي، یعنې زه نه اپډیټ وم، زما الریډي ډاونلوډ کړی ده. زه دلته سرچ کوم ډرایو، زه اوس تاسو ته درښیم. یعنې ملګرو هېڅ وخت دا ستاسو جیمیل اکاونټ چې ستاسو یې په یاد وي نو د هغه په ذریعه تاسو کولی شئ چې هېڅ یو شی ستاسو څخه ورک نه سي. نو ملګرو دا دی زما د یاران ټیکنالوژي په نامه باندې چې کوم چینل دی نو ما هم په دغه سره عیار کړی او تاسو بیا دلته بیا د پلس نښان ووهئ. صحیح سو؟ او دا چې مو ووهل دلته تاسو کولی شئ فولډر ټوله فولډر ورته را واړوئ او دلته هم داسې کولی شئ چې هر شی اپلوډ یو یو شی را واړوئ. نو زه د اپلوډ وهم او دلته یو تصویر ورته راپورته کوم. صحیح سو ملګرو؟ نو زه غواړم چې دغه یو تصویر راپورته کړم ورته. نو زه غواړم چې ایسې خپل یو تصویر ورته راپورته کړم خو دا به ورته را ډاونلوډ سي. ګوره اپلوډینګ روان دی ملګرو. نو دا دی د اپلوډ. دا تصویر به په دا داسې نه دی چې دا موبایل ستاسو څخه ورک سو یا نو دا ولاړه. تاسو کولی شئ دا موبایل در څخه ورک سو، بل موبایل کې مو خپل جیمیل اکاونټ خلاص کړئ. تاسو کولی شئ چې په خپل نوي جیمیل په ټلیفون کې جیمیل اکاونټ خلاص کړئ او هلته بیا جیمیل اکاونټ سیټینګ ته ورسئ او په سیټینګ کې د نورو ټولو موبایلانو څخه ساین اوټ کړئ. یعنې ساین اوټ چې مو کوئ نو بیا تاسو کولی شئ چې بیرته خپل جیمیل اکاونټ خلاص کړئ. ستاسو تصویران به خوندي پراته وي او هم چې دغه ډرایو ته راسئ نو دلته به ستاسو تصویران پراته وي. نو ملګرو ډېر خوندور سیټینګ دی، تاسو په خپل موبایل کې خامخا وکړئ. او ملګرو د دغسې نورو ویډیوګانو لپاره زما یاران یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ملګرو ما ته تر بلې ویډیو اجازه راکړئ. د الله په امان.